دا خط بازار دی، خط دکان کې دا سرکاري وړه دي، خو دا دي د ثوابې سیراج فلور میل ثوابې وړه دي. او دا د پسو ملاویږي؟ په 1040 ته پسو خرڅوي؟ په 1040 په 1040. اوس دا سرکاري وړه خو دي، خو دا زمونږ د مومند چې کوم کوټه ده د هغې وړه دي. اوس بری پې غټ غټ لیکل دي سرکاري اټه، او بیا پرایس حوالې سره چې وګورې نو دا په 1040 دوی خرڅوي. بیا بدنامي پکې د ډسټرکټ اډمنسټریشن کېږي چېرې سرکاري وړه چې کوم دي لکه د 800 نه په 1040 خرڅېږي، خو په اصل کې دا وړه چې کوم دي دا زمونږ د کوټې وړه نه دي. دا تاسو له څوک راوړي؟ دا د شورې والا دی. او څه کار کوي هغه؟ د وړو کار کوي؟ نه دا ډاکسن دی. ډاکسن دی، پیرې میرې کوي. دلته دا ډاکسن والا راوړي، هغې پیرې کوي او هغې چې کوم دی ځان سره 5 شپږ تیلې داسې راوړي که څومره راوړي؟ ډېر راوړي؟ ډېر راوړي د ښکته نه. دا د ښکته کوټه ده، خو دلته په دې امبار کې خرڅېږي. امبار خط بازار دی، خو دومره دی کې دا مسله ده چې دا کوټه د ښکته ده، بره خرڅېږي، زمونږ کوټه نه ده. نو په دې کې دا غلط فهمي پیدا کېږي بیا چېرې دا سرکاري وړه دي د 800 نه په 1040 خرڅېږي، حالانکې دا د ښکته کوټه ده او دوی ته هم په 1020 میلاویږي. 60 روپۍ پکې دی ګټي، صرف 60 روپۍ پکې موږ